السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ورونو او خويندو، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، افغانستان نن سبا ډېر سختو حالاتو کې راګیر دی. یو خوا غریبي، فقر، جنگ، غربت او د هر ټولو نه زیات خطرناکه مرض کرونا زموږ ټول غریبان په ډېر سختو حالاتو کې دي، په ډېر سختو مشکلاتو سره لاس و ګرېوان دي. که چېرته غواړئ خپل زکات، صدقات، خیرات هر څومره د زړه نه وباسلي، قمر ته راولېږئ. قمر به انشاءالله داسې هیوادوالو ته ورسوي. څنګه خپل زکات معلوم کړي او څنګه یې راواستوئ، زموږ ویبسایټ ته ولاړ شئ www.qamarcharity.org. ویبسایټ خلاص کړئ، زکات اپشن ته ولاړ شئ. ستاسو په مال چې څومره زکات کیږي دغلته درته اټومیټیک کلکولیټ کیږي. هغې نه وروسته که چېرته غواړئ خپل زکات موږ ته راواستوئ، سکرین درته کوم لینک ښکاري، په دې لینک کې ځان راجستر کوئ او زکات مو ډایرکټ موږ ته راځي. او یا هم په اروپا کې زموږ اکاونټ دی، که هغې ته مستقیمه ناستوئ، زموږ اکاونټ ته یې واستوئ، بیا هم موږ ته رارسیږي. او کوئ چې آفلاین یې راولېږو، په سکرین کوم د وټساپ نمبر درته ښکاري، موږ سره رابطه کې شئ او خپل زکات موږ ته راواستوئ. انشاءالله موږ به غریب او بیچاره ولس ته ورسو. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.